د رحمان بابا یو مشهور کلام دی، په هغې د سره خبرې کول غواړم. خو په دغه کلام باندې مولانا بجلیګر صاحب هم خبرې کړي دي. وړاندې د مولانا بجلیګر صاحب دغه خبرې اورو، بیا د سره زه خپلې خبرې شریکوم. کور کې بناستو ضرور په شک چې دا دې کور نه بار نه وځي. دا زما په ښځه مین ښځې ته وایي چې ته ځان مان جوړ کا او ده ته راوځه. ګورو که د ده حرکات خراب شو نو مونږ یې وجنو. ښځې دلته ګل مل ټومبلي دي او لاسونه یې سره کړي دي او ځان مانې جوړ کړی دی. ناست دی خپله مراقبه کې او دا راوتې ده. هغه چې ورته داسې کتلي دي رحمان بابا دې ته وایي، ورته داسې ګوري، ورته وایي نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږما، نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم، په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږما، علامه زما د مرګ نه د نور څه ده، رقیبان دې رابللي دي پوهېږم، تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم، تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم، سهاجت دی چې د خط په ملا لولما، سهاجت دی چې د خط په ملا لولم، دا دې زما په باب لیکلي دي پوهېږم، که هر څو لاسونه سره کړې په نکریزو دا دې زما په خون لړلي دي پوهېږم. تاسو د مولانا بجلیګر صاحب خبرې واورېدلې، په کوم کې چې بجلیګر صاحب وایي چې دا کلام رحمان بابا خپل ورندار ته ویلی دی. ولې چې د ورور په شک شو چېرې زما دا ورور یعنی رحمان بابا زما په دې ښځه باندې مین دی، نو خپلې ښځې ته ووایي چې ته ځان سنبال که او د ده خواله لاړه شه چې دی څه کوي. نو چې د ورندار ځان سنبال که او ده لاړه، نو رحمان بابا ورته څه ووي دغې خپلې ورندار ته، نو هغه دا دی چې بیا د نوي شراب څکلي دي پوهېږم، په رخسار د ګل کرلي دي پوهېږم. چې کله ورندار لاړه نو ده ورته دا ووی چې تا بیا هغه نوي شراب څکلي دي، یعنې دا داسې شراب دی چې مخکې دې نه و څکلي، ته داسې نشئ داسې غاوری لکه بالکل چې دا نوي شراب تا څکلي دي، چې د هغې نورو شرابونو د نشې نه هم د دې نشه سوا ده، او ځان دې سنبال کړی ځان دې سینګار کړی دی، زه په دې پوهېږم. بیا ورته څه وایي که هزار ځله الله سترګې په نکریزو تا زما په وینو وللي دي پوهېږم، او ای زما ورندارې کو ته چېرې زر پیرې په نکریزو باندې لاس سره کې، نو زه په دې باندې پوهېږم چې دا نکریزې نه دي، دا زما په وینو باندې تا سره کړي دي. خلکو ته ښکاري چې دې نکریزې مږلي دي، خو نه دا نکریزې نه دي، دا زما د وینو رنګ دی ستا په لاسونو باندې ستا په منګولو باندې. نو زه سلام کوم د بجلیګر صاحب د علم ته د هغه دغې دانش ته چې دی داسې یو ګټیه خبره کوي، او هغه هم د رحمان بابا په هکله باندې چې رحمان بابا خپل ورندار ته دا خبرې کوي. رحمان بابا نه په رحمان بابا د رحمان بابا ورور شکي و، نه رحمان بابا په خپل ورندار مین دی، نه دا کلام رحمان بابا خپل ورندار ته لیکلی دی. دا کلام د رحمان بابا دی او دای مجازي معشوقې ته لیکلی دی، ځکه چې رحمان بابا په رسول پاک صلی الله علیه وسلم د مینېدو نه مخکې د هغه یو مجازي معشوقه وه چې دی پرې د زړه نه مین و، او دغه مینه بیا هغې ترقي وکړه، هغې پرمختګ وکړو، او د ده مینه په رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې راله، نو بیا هغې مجازي معشوقې ته کتلي نه دي. نو دا د ځوانۍ د وخت کلام دی په کوم کې چې رحمان بابا خپلې مجازي معشوقې ته مخاطب دی. او اوس دا دریم شعر چې دی په دې کې به تاسو ته د بجلیګر صاحب د دغې غلط منطق اندازه ولګي چې د ده منطق څومره غلط دی. رحمان بابا وایي چې ماریکه زما د مرګ نه ده نو څه دي رقیبان چې تا بللي دي پوهېږم. و ای زما معشوقې دا تا چې رقیبان بللي دي او ځان سره دې کېنولي دي، نو دا خو ما وجنې که نه نور څه کوې ته. اوس رقیب څه ته وایي؟ رقیب په یوه معشوقه چې دوه تنه مینې، خو یو پرې د زړه نه مینې او بل حاسد دی
په دغه معشوقه باندې د زړه نه مین نه دی، بلکې دی د دغه معشوقې د زړه په زړه کې بدخوا دی، خو اسې په خوله ورته وایي چې زه په تا مین یم، د پاره دی چې دغه معشوقه د خپل حقیقي عاشق له ځان ورنکي. نو دغه ته رقیب وایي. اوس دلته کې رحمان بابا څه خبره کوي چې رقیبان چې تا بللي دي پوهېږم، نو رقیب یو ته وایي او رقیبان ګڼو ته وایي. نو دغه مجازي معشوقه باندې یو تن نو مین، ډېر پې مینو. اوس کو د دورندار دغسې وي، دا کلام دورندار ته کړی وی، نو دورندار خاوند خو یو و که نه، دغه ورندار خاوندان نور هم وو. نو نه د رحمان بابا خاندان داسې بېغیرته و چې په یو بل باندې به شک کو، او نه رحمان بابا دونه بېغیرته انسان و چې د په خپل ورندار ته دا خبره کوله چې تا دا دومره خلق را بللی دی او ناسته یې ورسره، نو دا خو ما وژنې که نه، دا نه، دا خپل مجازي معشوقې ته وایي. ځکه چې د ورندار خاوند خو یو دی، نو بیا به یې رقیب ستایلی و چې تا رقیب را بللی دی، نو بس خو ته ما وژنې که نه، بیا به یې داسې ویلي و. دلته کې څه وایي رقیبان چې تا بللی دی پوهېږم، دا څومره خلق چې تا را بللی دی رقیبان، نو دا ما وژنې پې. څه حاجت دی چې د خط په مولا لولم چې زما په باب د کښلي دی پوهېږم. دا ګوره اوس ورندار خو رحمان بابا سره په خپل کور کې وکنه، نو دا څه خبره کوي؟ اوس خبره دا کوي کنه چې څه حاجت دی چې د خط په مولا لولم، معشوقه ده لري اوسي او خط کتابت سرم کوي. نو خط راغلی د هغې د طرف نه، اوس ده ته پته ده چې زما د معشوقې به زما په خط کې څه لیکلي، ما ته به په خط کې څه لیکلي، خو دا به لیکلي چې لکه ته مې اډو په کار نه یې، ستا سره اډو مینه نه کوم، زما نوم چېرته اډو په خوله وانخلي. نو رحمان بابا وی چې ستا دا خط زه په مولا باندې ولې ولولم؟ پخوا به عالمانان چې دی هغه د لوست خاوند وو، هغو به لیک لوست کوو، هر چا به لیکل لوستل نشو کولی. نو رحمان بابا ورته وایي چې ستا خط چې مال راغلی زه دا په مولا نه لولم، زه پوهېږم چې تا زما په حق له څه لیکلي، تا زما په باره کې څه لیکلي دي، خو د نفرت او د کرکې او د غصې اظهار دې کړی دی په دې خط کې، نو ولې ولولم، ځان ولې خفه کم؟ نو کو چېرې فرض که دا کلام د بجلیګر د منطق مطابق دا رحمان بابا خپل ورندار ته ویلی، نو ورندار خط لیکي په کور کې لیوړ ته لیکي نه لیکي که نه؟ نو چې لکه کله ورندار لکه داسې یو عقل نه مني. زه حیران یم د بجلیګر صاحب دغه علم ته چې ته د رحمان بابا د کلام هم تشریح نشي کولی او غلط رخ باندې دغه چې رحمان بابا د خلکو په نظر کې شکمن کې. نو د دې کلام نه ته ثابتوم چې دا کلام رحمان بابا ورندار ته یې کړی دی، مجازي معشوقې ته لیکلی دی، ځکه چې خط راغلی دی او رحمان بابا وایي چې دا به دغسې بند پروت دی، زه یې نه ګورم. نو د ورندار په یو کور کې چاته خط نه لیکي، ثابته شوه. بیا وایي ته خپل جور او جفا څه وایې و ما ته، ما همه واړه لیدلي دي پوهېږم. دا خو اسانه خبره ده چې ته ما ته څه وایې چې زه به سره دا وکړم او دا وکړم دا وکړم، ما خو ستا هر څه لیدلي دي، زه پوهېږم چې ته زما سره څه نشي کولی، زما خو جان مال عزت دا ټول ستا په لاس کې دی. دا ورندار چاته دا خبر نه کوي زه به سره دا چلو کوم، ورندار خو ضرور ښځه او هغه خو د کور یو رکن وي چې رقیب او تا غوږونه وبله وروړو، ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم. بیا ورته وایي چې کله تا د رقیب سره غوږ وجنګو که نه، رقیب تا ته خبرې کولې او تا رقیب ته خبرې کولې، نو زه په ژړا شم په هغه وخت باندې، ځکه چې ما ته پته ده چې رقیب تا ته څه وایي خو زما بد وایي، او ته رقیب ته څه وایې خو زما بد ورته وایي چې رحمان مې نه دی خوښ، ورته وایي چې زه خپل کار کوه. نو ما په هغې وخت وژړل چې بس ته زما د لاس نه ووتلې، چا وباسلې زما د لاس نه، چا وښکلې؟ د رقیبانو وښکلې. او په آخر کې بیا رحمان بابا وایي رقیبان ځکه زیاتی په رحمان کان دي او تا چې خوا پورې نیولي دي پوهېږم. نو دلته کې بیا د رقیب په ځای رقیبان شو چې دا پتا چې په خوله مین دي او په زړه کې دی دشمنان دي، ستا بدخوا دي. نو دغه خلق ځکه په ما باندې زیاتی کوي، په ما باندې ظلم کوي چې تا د خوا پورې نیولي دي. یعنی د دغه رقیبانو زیاتی څه دی؟ نور زیاتی بس نشته دی، خو تا د ځان سره جوخ کړي دي، دغه یو غټ ظلم دی په ما باندې. رقیبان ځکه زیاتی په رحمان کان دي. دا رحمان بابا وایي چې یاره دا رقیبان ځکه په ما باندې
ظلم کوي زیاته کوي چې د دې سره ستا مرسته ده تا د ځان پورې نیولې دي پوهېږم تا دا لکه ته ورته وایې چې د رحمان سره دا چل وکړئ ته ورته د رقیبانو ته وایې نو ځکه رقیبان هغوی زړور شي په ما باندې د ظلم کولو نو دلته کې بیا د رقیبانو خبره ده کو چېرې دا یو رندار وی نو ورته به وي چې یاره ستا دا خاوند ځکه په ما باندې رقیب به یاد کړی که نه چې یاره ځکه په ما باندې ظلم زیاتی کوي چې تا دا ورسره ستا صلاح ده دا ورسره ستا مرسته ده نو د دې خبرو نه یا د رحمان بابا د کلام نه دا ثابتېږي چې دا د رحمان بابا ورندار نه ده ان رحمان بابا په خپل ورندار باندې مین و ځکه چې رقیبان ځکه زیاته پر رحمان کاندي نو دلته کې رقیبان بیا ګڼ شو نو آیا د دې ورندار د رحمان بابا د ورندار د خپل خاوند نه علاوه نورم مړونه چې هغه ټول پر رحمان بابا باندې به ظلم کو رحمان بابا وهو او تا وته چې شاباشه وخی داسې نشي کېده دا بالکل یو غلط منطق ته او زه حیران یم داسې علما وته اگر چې وفات شوی دی کو چې ژوندی وي زه بوله تللی یم چې دا دې څه ویلي دي چې یو انسان د رحمان بابا په کلام نه پوهېږي نو په د قرآن او د احادیثو چې هغه د الله کلام دی او د رسول صلی الله علیه وسلم کلامونه دي په دې به هغوی څه پوه شي اوس موږ د دغې مولانو په اسره یو الله دې رحم وکړي نو دا د رحمان بابا کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوي نور ته اوس